अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی ایکسل کې د فارمولا ټیب کې موږ سره چې کوم د ډیفاین نیم والا ګروپ راغلی دی دا به ډیټیل سره ډیسکس کوو. سٹارټ کې موږ سره دلته راغلی ډیفاین نیم. اوس دلته چې موږ سره کوم دا نیم منیجر دی لار سره دا ډیفاین نیم دی. نیم منیجر کې موږ سره سو چې دلته موږ سره س نیم وغیرہ نو هغه موږ څه کول دلته دی نیم منیجر نو موږ منیج کول. لایک دلته موږ څه نیم ورکړو دی سلا نو دلته موږ څه کولو د نیم منیجر نه بده موږ څه کول منیج کولم که نیم منیجر باندې هم کلیک کړه ای بی سی صحیح شو نو دلته نه موږ دې څه کول شو منیج کول شو ډیلیټ کوو دې که ایډ کو به دلته نه کول شو. صحیح ده. اوس موږ سره دلته راغلی ډیفاین نیم. اوس که دغه شانتي یو خو دلته نه موږ سره نیم ډیفاین کیږي بله طریقه موږ سره دلته راغلی دی ډیفاین نیم باندې کلیک کو دلته موږ سره لایک پروډکټ دی د ډیفاین نیم باندې زه کلیک کوم. اوس دلته زه ولا اوم نیم ډیفاین کولی شم که بل نیم ورکو که نو په دې نیم دی ډیفاین کو اوکې بټن باندې پریس کړو دلته موږ سره ډیفاین شي دا نیم. ډیفاین نیم څه مطلب دلته به د نیم منیجر کې سٹور شوی دلته کلیک کو دلته وګورئ دا پروډکټ والا موږ سره راغلی دی. صحیح ده که نو دې طریقې سره موږ دې څه کولی شو نیم ولا ورکولی شو. مطلب ډیفاین نیم مطلب سره چې دلته موږ ځان له دلته خپل نیم دی له ورکو نو ورکولی شو که موږ داسې څه ای بی سی سمثینګ ورکو اوکې کو نو موږ ورکولی شو. ها دا نیم به الریډي شته لایک ما داسې یو نیم ورکو اوکې کو دا نیم به دې کې ایکسپټ کوي برا سره. صحیح شو. اوس بیا موږ سره راغلی کریټ فرام سلیکشن. کریټ فرام سلیکشن څه کار کوي که زه د دې ټیبل سلیکشن والم داسې صحیح شو او دلته کلیک کوم کریټ فرام سلیکشن باندې صحیح شو. اوس ما سره دلته وایي چې د ټاپ رو ولې که د لیفټ کالم ولې او که نه د باټم رو ولې او که نه رایټ کالم زه ته چې د ټاپ رو ډومبې چې ما سره کومه دا رو ده د دې دا چې کوم هیډینګز دي دې نه د موږ سره نیم اتوماتیکلی جنریټ شي. دلته به اوکې بټن باندې پریس کو دلته به دا ختم کو صرف ټاپ باندې به کلیک کو اوکې وکړو صحیح شو. یس باندې به کلیک کو. اوس موږ دلته وګورو د نیم منیجر ته راشو نو ټول نیمز دلته رالل ورته وګورو منت هم رالو پروډکټ پرایس هم رالو صحیح شو پروډکټ هم رالو دا ټول موږ سره رالیله نیم ټول موږ سره دلته شو. اوس که دلته نه زه دا نیم منیج کوم لایک دا ای بی سی والی زه ډیلیټ کوم دلته نه موږ دې ډیلیټ کولی شو که څه ایډیټینګ پای کو دلته نه دې موږ ایډیټینګ هم کولی شو. صحیح ده. اوس موږ دلته وګورو لیکلی دی یوز ان فارمولا مین چیز پکې دا دی چې مطلب فارمولا کې به موږ څنګه یوز کوو. لایک ما سره دلته دا یونټ راغلی دلته مې کلیک کو صحیح شو سمپل زرالم کلیک مې کو یوز ان فارمولا باندې څه یوز ان فارمولا زه کوم زه هم چې لکه موږ سره دا یونټ ټوټل روزي لایک دلته زرالم مو لګو څه ایکوال ساين مې ولګو دلته او دلته مې ولګو سم ټیپ بټن مې پریس کړ صحیح شو. که زه د یوز ان فارمولا باندې کلیک کوم زه ته چې ما سره کوم دا یونټ دی دا را سره ټوټل کا او سو ور سره ټوټل کا لایک زم چې پروډکټ پرایس لا دلته رالم جست انټر بټن مې پریس کو صحیح شو کنه نو دې موږ له ټوټل راکل. اوس ګوره موږ فارمولا کې سو کو د دې سلیکشن هم نه لګولې جست یونټ هم ورته لګولې دی صحیح شو کنه نو دا نیم موږ فارمولا کې هم یوز کولی شو. لایک زه دا پروډکټ پرایس اتوماتیکلی ټوټل روباسم نو ایکوال ساين ولګو دلته سم به ولګو د دې نیم سلیکشن موږ کړی دا سره پروډکټ پرایس دی ورته ګوره دلته راشو لاندې سکرول کوې دا د پروډکټ پرایس ته انټر باندې پریس کو صحیح شو. دلته رااله مې پریس مې کو پروډکټ موږ سره صحیح ده او دلته مې سو لګو او مې ور سره ولګو داسې دا پروډکټ پرایس ما سره دا رالو صحیح ده اتوماتیکلی دې سلیکشن واغستل شو ولې چې دې له موږ نیم دلته ورکړی دی صحیح ده. انټر بټن پریس کو دا زموږ د دې ټوټل رالو او دلته د موږ د دې سلیکشن نه دی اغستی صرف پروډکټ پرایس هم پکې ولیکلو دا کوم ځای نه رالو دلته به موږ څو کو فارمولا به ولګو داسې او دلته به کلیک کو یوز ان فارمولا کې کلیک مې کو پروډکټ پرایس باندې پریس اپ کا انټر بټن پریس کوم لا دې ټوټل پروډکټ پرایس راکو صحیح ده کنه نو نیم منیجر نه مونږ دې دا نیم بس کو منیج کوو ډیفاین نیم کې 1 بای 1 مونږ نیم څه کو ډیفاین کوو او یوز ان فارمولا کې څه کوو مطلب دا چې کوم نیم مونږ دلته هیډینګ زور کړل هغه مونږ یو فارمولا کې هم یوز کولی شو ها او کوم کریټ فرام سلیکشن کو نو دی اتوماتیکلی نیم را لسه کې دلته نه سلیکټ کړي ٹھیک ده نو دا مونږ سره کوم ګروپ ته ډیفاین نیمز ګروپ ته را سره ٹھیک ده ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا مونږ دې دا نیکسټ ګروپ کو والسلام.